راغلاس ملګرو مایکروسافټ افیس ویډیوز ته دا زموږ سره د مایکروسافټ افیس اولنۍ ویډیو ده او په دې ویډیو کې موږ د مایکروسافټ افیس په پری ریکویزیټ یا کوم پری ریکوایرمنټس چې دي په هغې باندې خبره کوو یعنی هر هغه کس چې غواړي چې مایکروسافټ افیس زده کړي نو د مایکروسافټ افیس نه مخکې د هغه باید کوم شیان دي چې هغه باید د ده زده وي نو اول باید هغه شیان زده کړي په هغې باندې باید ځان پوه کړي او د هغې نه بعد باید راشي بیا مایکروسافټ افیس ته چې په هغې کې یو زموږ سره د کمپیوټر تعریف دی چې کمپیوټر څه ته ویلی کېږي کمپیوټر څه شی دی نو د دې په اړه دی باید معلومات ولري دویم دا چې د ډیټا او انفارمیشن باید وپیژني د ډیټا او د انفارمیشن ترمنځ فرق څه دی ډیټا څه ته ویلی کېږي انفارمیشن څه ته وایي نو په دې باندې باید هغه کس پوه شي دریم دا چې کمپوننټس اف کمپیوټر دي چې کمپیوټر له څه نه جوړ شوی کمپیوټر له څه نه ترکیب شوی دی په دې باندې باید هغه کس پوه شي چې کمپیوټر له څه نه جوړ شوی دی او د هغې کمپوننټ څه شي دي د هغې اجزا څه دي او له څه نه دا تشکیل شوی دی څلورم زموږ سره کریکټریسټکس اف کمپیوټر دی چې کمپیوټر مشخصات یا د کمپیوټر ځانګړتیاوې څه دي نن سبا هر یو کس غواړي چې کمپیوټر زده کړي که هغه ډاکټر دی که هغه یو استاد دی که هغه د ریاضي استاد وي که هغه د انګلیش استاد وي که هغه د فزیکس استاد وي که هغه د بایولوژي استاد وي یا جنرال د هر څه استاد چې دی هغه غواړي چې کمپیوټر زده کړي که یو انجینر دی که هر کار چې دی نن سبا یو کس هر فیلډ پورې چې تعلق لري هغه غواړي چې کمپیوټر زده کړي ولې هر یو کس نن سبا غواړي چې کمپیوټر زده کړي کمپیوټر داسې کوم ځانګړتیاوې لري داسې کومې مشخصات لري داسې څه خوبیان او څه په کمپیوټر کې موجود دي چې نن سبا هر یو کس غواړي چې کمپیوټر زده کړي نو په دې باندې به خبرې کوو ورپسې زموږ سره شارټکټس دي چې له A نه واخله تر Z پورې فرام A to Z شارټکټس دي چې دی باید زده وي مایکروسافټ افیس چې هر یو کس غواړي نو دغه زموږ سره پری ریکویزیټس دي که چیرته د یو چا هیڅ دا زده هم نه وي هغه کولی شي چې مایکروسافټ افیس په مخ یوسي داسې نه دی که د یو چا کمپیوټر تعریف نه وي زده که څوک ډیټا او انفارمیشن ونه پېژني که څوک د کمپیوټر کمپوننټس ونه پېژني یا د کمپیوټر کوم مشخصات ځانګړتیاوې یا کریکټریسټکس چې دي که دا ونه پېژني یا کوم شارټکټ که ان تر زیټه پورې ورسره ورته زده نه وي نو د مایکروسافټ افیس نشي زده کولی داسې نه ده یعنی ښه خبره ده د هر هغه کس چې غواړي چې مایکروسافټ افیس زده کړي نو دا شیانې باید زده وي چې کمپیوټر څه ته ویلی کېږي ډیټا څه ده انفارمیشن څه ده له کمپیوټر له چی نه جوړ شوی د کمپیوټر مشخصات څه دي یعنی کمپیوټر کوم کریکټریسټیک یا کومې ځانګړتیاوې کوم خصوصیتونه لري او له A نه واخله تر Z پورې شارټکټس چې دي کم از کم دا د دوی باید زده وي نو موږ هم راځو او شروع له کمپیوټر له تعریف نه کوو چې کمپیوټر څه ته ویلی کېږي او کمپیوټر څه شی دی کمپیوټر څه ته وایي کمپیوټر څه شی دی راځو دلته تعریف ته A computer is an electric device which takes input data from the input devices, stored and process it and produce output. Computer دا یو electrical machine دی یا یو کمپیوټر چې دی دا یو برقی وسیله ده یا یو برقی ډیوایس دی یو electric device دی یو برقی ماشین دی یو برقی وسیله ده which takes input data from the input devices کوم چې input data اخلي د input devices نه یعنی کمپیوټر چې دا زموږ سره برقی وسیله ده یو برقی ډیوایس دی یو electric device دی چې دا input data اخلي له input devices نه اوس سوال پیدا کیږي چې دا input data اخلي له input devices نه په دې باندې څه کوي دا سٹور یا پروسیس کوي د څه دپاره stored and process it and produce output کله چې تا نه دا ډیټا اخلي یعنی دا چې د کمپیوټر انپوټ ډیټا اخلي له انپوټ ډیوایسز نه شاید تاسو سره دا سوال هم پیدا شي چې انپوټ ډیټا چې ته وایي آوټپوټ ډیوایسز یا دا څه شی دي
نو په دې باندې موږ وروسته خبرې کوو انپوټ آوټپوټ په دې باندې موږ وروسته راځو په تفصیل سره خبرې کوو اوس دپاره صرف دومره پوه شئ انپوټ ډیټا مطلب دا دی چې یوزر ورته ډیټا ورکوي او لکه دی زموږ څه کوي چې انپوټ ډیټا اخلي او هغه ته څه کوي د انپوټ ډیټا اخلي له انپوټ ډیوایسز نه یعنی انپوټ ډیټا زموږ نه دا اخلي د انپوټ ډیوایسز نه او هغه باندې څه کوي هغه سټور کوي یا پروسس کوي د څه دپاره د آوټپوټ د پروډیوس کولو دپاره د آوټپوټ د ډسپلی کولو دپاره د آوټپوټ د شو کولو لپاره د آوټپوټ د ښودلو لپاره نو په سمپل الفاظو کې درته وایم که څوک دا نو تپوسو کړي چې کمپیوټر څه ته ویل کېږي کمپیوټر څه شی دی نو تاسو ورته ویلی شئ چې کمپیوټر دا یو برقي وسیله ده چې دا انپوټ ډیټا اخلي له انپوټ ډیوایسز نه څه پې کوي دا سټور کوي پروسس کوي د څه دپاره د دې دپاره چې تاسو آوټپوټ ډسپلی کړي آوټپوټ تاسو ته پرووایډ کړي آوټپوټ تاسو ته پروډیوس کړي آوټپوټ تاسو ته ډسپلی کړي آوټپوټ تاسو ته شو کړي آوټپوټ تاسو ته وښیي د کمپیوټر مختلف تعریفونه دي شاید یو کس بل رقم تعریف څوک څنګه تعریف کوي زه نه وایم چې غلط دي تعریف صحیح دی یعنی زما د خبرې هدف دا دی شاید یو کس بل رقم کمپیوټر تعریف کړي کمپیوټر شاید یو کس بل رقم تعریف کړي ګورې که زه ووایم چې کمپیوټر یو ماشین دی صحیح ده کمپیوټر یو ماشین دی چې زموږ کارونه اسانه کوي صحیح ده یا که زه ووایم چې کمپیوټر یو ماشین دی خو کمپیوټر چې دی ما دلته ویلې چې کمپیوټر زموږ سره یو ماشین ده اوس دا خبره باید ستاسو په یاده وي چې ماشینان زموږ سره په دوه ډوله دي یعنی کمپیوټر یو ماشین دی خو دا ماشین له نورو ماشینانو سره فرق لري څنګه ځکه ماشینان مونږ په دنیا کې دوه رقم ماشینانز لرو یو زموږ سره جی پی ایم ماشینز دي یو زموږ سره ایس پی ایم ماشینونه دي جی پی ایم ماشینونه څه ته ویلی کېږي جی پی ایم مینز جنرل پرپوز ماشین جی پی ایم مین جنرل پرپوز ماشین یعنی کمپیوټر زموږ سره چې دی کمپیوټر زموږ سره یو جنرل پرپوز ماشین ده کمپیوټر زموږ سره یو جی پی ایم ماشین دی یو جنرل پرپوز ماشین ده دې مطلب دا چې کمپیوټر تاسو د هر هدف لپاره یوز کوی شئ که چیرې دغه کمپیوټر دی که چیرې په دې کمپیوټر کې تاسو فار ایگزامپل ځکه دلته ولیکم چې مثلا په دغه کمپیوټر کې تاسو کولی شئ چې ویډیوز تاسو پلی کوی شئ همدارنګې تاسو په دې کې بکس ریډ کولی شئ همدارنګې تاسو پکې گیمز کولی شئ که زه وایم چې گیمز او تاسو همدارنګې کتابونه پکې رایټ بالکل رایټ تاسو په دې کې کولی شئ WRITE اوکې تاسو په دې کې بکس لیکلی شئ ویلی شئ گیمز پکې کوی شئ همدارنګې که زه وایم چې مثلا میوزیک مووی دا شیان تاسو په دې کې څه کوی شئ کتلی شئ نو دا خو د یو هدف نشو مختلف جنرال پرپز مطلب تاسو د هر هدف لپاره یوز کوی شئ په دې کې تاسو ویډیو کتلی شئ ویډیوګانې پکې جوړوی شئ فلمونه کتلی شئ میوزیک تاسو په دې کې اورولی شئ جوړولی شئ گیمز تاسو په دې کې جوړولی شئ سافټویر جوړوی شئ اپلیکیشن جوړولی شئ کتابونه تاسو په دې کې ریډ کوی شئ کتلی شئ لوستلی شئ همدارنګې تاسو په دې کې کتابونه لیکلی هم شئ هم بیرته کتابونه پکې ریډ کولی هم شئ نو دغه کمپیوټر چې دی یو جی پی ایم ماشین دی یو زموږ سره ایس پی ایم ماشین دی ایس پی ایم ماشین څه ته ویلی کېږي ایس پی ایم ماشین دی ته ایس پی ایم چې د مخفف دی چې دی ایس مطلب دی سنګل پرپوز ماشین سنګل پرپوز ماشین دی ته ویلی کېږي چې د یو هدف لپاره جوړ شوي مثلا فار ایگزامپل که زه ووایم د کالو ګنډلو ماشین اوس د کالو ګنډلو ماشین هغه هم ماشین ده اما د هغه کار چې دی کالي ګنډي اوس د کالو ګنډلو ماشین کولی شي چې له کوهي نه اوبه راوباسي یا د کالو ګنډلو ماشین کولی شي چې زه د کالو ګنډلو ماشین ته زه یو اس بي ورکړم او هغه ماته ویډیو پلی کړي یا کولی شي ماته یو کتاب ماته په هغې کې راواړو زه پکې کتاب وایم نه معلومه خبره ده نو دې نه معلومیږي چې هغه زموږ سره یو سنګل پرپوز ماشین دی ځکه ته په هغې کې یوازې ګنډل کوی شي که ته کالي ګنډې که ته کمپله ګنډې که ته پلستن ګنډې که ته هر څه کار کوي یعنې یوازې یو څیز ګنډلی شي او دوه شیان سره یو ځای کوی شي هغه درته ګنډي بس دا کار دی چې دا د کالو ګنډلو ماشین ده که زه ووایم اوبازک څوک ورته اوبازک وایي
بعضې کسان ورته نور څه نومونه اخلي اوازک یعنې دغه دا ساه نه چې پې اوبه راوباسي. اوس د دې کار څه دی؟ د دې کار دا دی تاسو چې ورته هر څه ورته وایي دغه له کوي نه چې پې اوبه راوباسي دغه ماشین چې تاسو هر څه وایي. اوس د دې کار دا څه کار دی؟ د دې کار دا دی چې له کوي نه اوبه راوباسي. اوس دغه د کوي نه اوبه راوباسل دا د یو مشخص یو سنګل کار شو چې د کار همدقه دی له کوي نه اوبه راباسي. اما دی نشي کولی چې څه کار وکړي دا ماته کالي وګنډي، دا نشي کولی ماته یو ویډیو جوړه کړي، دا نشي کولی ماته څه لیکل وکړي ځکه د کار مشخص دی چې د کوي نه اوبه راباسي. نو دا زموږ سره سنګل پرپز ماشین شو. یعنې زما د خبرې هدف دا دی که تاسو یو چا تا درته ویلي کمپیوټر څه ته وایي سمپل تاسو ورته ویلی شئ کمپیوټر زموږ سره یو جي پي ایم ماشین ده. دا هم د کمپیوټر یو تعریف شو. نو مختلف تعریفونه تاسو دې ته کولی شئ او ورته ویلی شئ. بل زه دا ویډیو دا سکرول کوم ګورئ یو زموږ سره چې ده زه به دلته ورته ولیکم یو زموږ سره کمپیوټر دی کمپیوټر دلته به زه ولیکم کمپیوټر او دویم که زه راشم بل زموږ سره هیومن ده هیومن انسان. اوس دا سوال زه هغه کس نه کوم څوک چې اوس مهال دا ویډیوز ګوري که ویډیو په یوټیوب ګوري که ویډیو ما ورته پلش کې ورکړې ده مطلب پلش کې اخیستې ده زما نه هغه ګوري یا په فیسبوک باندې ګوري یا هر چېرته چې ګوري یا بل چا ډاونلوډ کړي ده ته یې ورکړی دی اوس په موبایل باندې ګوري یا لیپټاپ باندې یا په یوټیوب باندې یا فیسبوک هر چېرته چې ګوري هغوی نه زما سوال دا دی هر څوک چې دا ویډیو ګوري زما د اواز اوس اوري چې کمپیوټر او د انسان ترمنځ فرق څه دی؟ کمپیوټر څه ته ویلی کېږي یا کمپیوټر او د هیومن یا د کمپیوټر او د انسان ترمنځ فرق څه دی؟ بس همدومره. نو ویډیو سټاپ کوي او ووایي چې د هیومن او د کمپیوټر ترمنځ څه فرق دی. زه درته وایم یو څو فرقونه زه درته وایم بیا هم ویډیو د سره سټاپ کوي او جواب ووایي بیا وروسته ویډیو د بیرته کنټینیو کوي زه هم درته یو څه وایم دا هم تاسو ځان سره کېدی او که تاسو ته کوم څه زده وي نو حتما کمنټ وکړئ همدارنګې لایک مطلب تاسو کولی شئ چې ویډیو مطلب ډسکرپشن کې ما تاسو ته مکمل سلایډونه کتابونه هم اچولي دي هغه هم د هغه ځای نه ډاونلوډ کولی شئ او حتما کمنټ کې هم ماته پرېږدئ چې د کمپیوټر او د هیومن ترمنځ څه فرق دی. زما په نظر هر کار چې نن سبا انسان کولی شي هغه کمپیوټر هم کولی شي. اوس به تاسو ته دلته سوال پیدا کیږي چې هغه څنګه؟ هغه داسې چې زما هدف دلته کې هغه کمپیوټر مراد دی کوم کمپیوټرز چې د روباټ او یا د سرور په شکل دي هغه کمپیوټرونه زما مراد دي. دا خبره په یاد وي هغه کمپیوټرونه چې په شکل د سرور یا په شکل د روباټ سره دي هر کار چې نن سبا انسان کولی شي هغه کمپیوټر هم کولی شي. خو بیا هم بعضې شیان شته چې هغه کارونه انسان کولی شي کمپیوټر یې نشي کولی یا که زه وایم چې انسان یې لري خو کمپیوټر یې نه لري. که زه وایم چې څه دی مثلا منطق دی ذکاوت دی چې دا کمپیوټر نه لري کمپیوټر منطق نه لري کمپیوټر ذکاوت نه لري منطق څنګه نه لري کمپیوټر ډیسیژن میکینګ نشي کولی. که دلته یوزر ورته څنګه کوډ ورکوي فرض کړه که زه ورته وایم اف که په دې باندې تاسو پوه نه شوئ خیر ده زه دلته ورته وایم ځکه دا پروګرامینګ مربوط کېږي که کوم کسان په دې نه پوهېږي خبر نه زه وایم اف که چېرته د یو کس ایج مساوي شو که چېرته د یو کس ایج زیات مساوي و له لسو سره فرض کړه هغه ته ووایه چې ته الیجیبل یې د څه دپاره الیجیبل یې د رایې د ورکولو لپاره د ووټ ورکولو لپاره الیجیبل یې. خو یو کس چې لس کلن یي اوس دا پروګرام څه جوړ کړي دا پروګرام ما جوړ کړ زه یو پروګرامر یم زه یو انسان یم ما نه دلته غلطي وشوه هغه غلطي داسې وشوه چې لس باید ما نه وي لیکلی ځکه د یو کس چې رایه ورکوي ووټ ورکوي یا وینه ورکوي بلډ ورکوي د هغه کم از کم د هغه ایج باید څومره وي د هغه ایج باید 18 وي. اوس چې کله د ایج لس دی یا مساوي یا لسو نه زیات وي یا مساوي وي
یعنی کله د کېچ کله سمو یو لس دولس لري سوال است نور څومره یو کس ایجو هغه کولای شي چې رائے ورکړي هغه کولای شي ووټ ورکړي اوس د اپلیکیشن ما غلط جوړ او چې دا بل څوک دا یوز کوي چې هغه تراشي چې انټر کی ستانوم شي دی عدل د انټر کی تمانو دا شي دی ستا ایج څومره د ایج می دومره دی بس که ایج څوک 10 11 ورکړي هغه کولای شي چې بینه ورکړي یا هغه کولای شي چې مثلا ووټ ورکړي دا غلط دی ځکه رولز داسې دي چې یو کس د اتلسونه چې زیات وي هغه نشي اتلسونه چې عمر کم وي هغه نشي کولی چې رای ورکړي هغه نشي کولی چې مثلا بلډ ورکړي وینه نشي ورکولی نو دا اوس پر کمپیوټر خو په دې نه پوهېږي کمپیوټر که پوهېدلی خو ده به دا کوډ نه لیک مطلب دلته کې دا کوډ که ده لیکلی ده به ورته ایرر ورکړ چې داسې کوډ ته نشي لیکلی یا دغه انسان زه نه پرېږدم مطلب دا که زه نه پرېږدم چې ووټ ورکړي ولې چې د ایج کم دی ځکه کمپیوټر پې نه پوهېږي که کمپیوټر ته تا صحیح مطلب تا دلته ورته صحیح کوډ وکړو صحیح جواب درکړي که غلط کوډ تا ورته وکړه غلط جواب درکړي نو زما د خبرې هدف دا دی چې کمپیوټر به مونږ او تاسو پوهې کوو یعنی کمپیوټر به مونږ او تاسو پوهې کوو که زه وایم چې کمپیوټر ډیسیژن میکینګ نه لري داسې ډیسیژن میکینګ نه لري که ته اوس ورته وایې چې 2 جمع 2 اوس دلته کې ګوره دلته کې انسان دلته کې ګوري الته مثلا یو پروګرام یو کیلکولیټر دی یو کس جوړ کړی دی الته ته انټر ټو نمبر فارورډ فار ایډیشن صحیح ده وای 2 نمبر د ایډیشن د فار ورکا اما هغه کس چې کوډ لیکلی دلته لیکلی دي 60 او دلته تا ته وایي چې 2 نمبرونه انټر کا دلته پس کې لیکلی چې ایکس ضرب کا لوای سره او زه هر شی راځي هغه ماته دلته په دې شو کا صحیح ده اوس یو کس راځي او د ایکس د لپاره قیمت ورکوي پس که څو ورکوي 2 ورکوي او دلته د وای د لپاره قیمت څو ورکوي د وای د لپاره مثلا 3 ورکوي نو د دې ریزلټ موږ سره سوی د دې ریزلټ موږ سره 15 راځي ځکه 15 راځي چې دلته کې ایډیشن ده او دلته د سری کې ضرب لیکل نه دي راوټ موږ سره ریزلټ موږ سره شپږ راکړي ځکه د شپږ کېږي اوس د دې جواب موږ ته غلط چا راکړ غلط دی کمپیوټر راکړ اوس دا غلطي د کمپیوټر ده نه دا غلطي د انسان ده د پروګرامر ده چې هغه دلته ویلي چې انټر 2 نمبر پار ایډیشن او دلته کې یوز کړی چې ده یوز کړی ضرب ده یعنی زما د خبرې هدف دا دی چې کمپیوټر پر ډیسیژن میکینګ نه پوهېږي موږ به ورته ډیسیژن ورکوو موږ به ورته وایو که چېرې داسې حالت وشو ته داسې وکړه که چېرې داسې وشو داسې وکړه بل کمپیوټر فیلینګ نه لري کمپیوټر فیلینګ احساسات کمپیوټر نه پوهېږي چې وجاړي وخاندي نو دا هغه سوال چې ما تاسو ته ویل چې زه د کمپیوټر د انسان ترمنځ نور فرق خبرې وکړم نو ویډیو زموږ تر ډېره لنډه کېږي نور ستاسو هم ورک دی د کمپیوټر او د انسان ترمنځ فرق څه دی کوم کارونه دي چې انسان یې کولی شي کمپیوټر یې نشي کولی کوم کارونه دي چې کمپیوټر یې کولی شي انسان یې نشي کولی نو دا ستاسو هم ورک چې دا به تاسو سره کار کوي زه بېرته راځم سلایډ ته نو دا زموږ سره د کمپیوټر په اړه شارټ معلومات چې کم از کم تاسو ته باید د کمپیوټر تعریف زده وي که څوک تا نه تپوس کوي چې ته څه کوې لکه زه مایکروسافټ آفیس وایم هلکه ته مایکروسافټ آفیس وایې کمپیوټر څه ته وایي ولا نه راځي راته نو ډېره بیا غلطه خبره ده نو زما د خبرې هدف دا دی کم از کم تاسو باید د کمپیوټر تعریف زده وي یو شارټ تعریف بس کمپیوټر یو ماشین دی چې زموږ کارونه اسانه کوي یا کمپیوټر یو الکتریکل ماشین دی یو برقي وسیله ده یو برقي ماشین دی چې دا انپوټ ډیټا اخلي له انپوټ ډیوایسز نه او هغه پروسس کوي د څه دپاره د دې دپاره چې موږ ته آوټپوټ شو کې آوټپوټ موږ ته وښیي ډسپلی کې دا د کمپیوټر تعریف کمپیوټر نور هم مختلف تعریفونه لري زه به تاسو ته بیا ځینې کتابونه د ویډیو ډسکرپشن کې در کومه تاسو ته بعضې کسانو ته مطلب کورس کې چې ما سره دي زه هغوی ته په فلش کې کتابونه ورکومه سلایډز ورته ویډیو مطلب هغه کې ورته ورکومه په فلش کې کولی شي سلایډز بوکس په پښتو کې هم شته دري کې هم شته هغه د ریډ کې انګلیش کې هم شته نو هغه د سره وګوري او د ویډیو ډسکرپشن کې تاسو ته هم در کوم هغه کسان چې دا ویډیو په یوټیوب باندې ګوري نو د ویډیو ډسکرپشن ته لاړ شئ بوکس تاسو ته در کومه چینل زموږ سره د حکمت الله سراج په نوم باندې کوم کس دا ویډیوز د بل ځای نه ترلاسه کړي نو د حکمت الله سراج په نوم باندې چینل دی نو لاړ شئ دې چینل ته لاړ شئ او د ویډیو ډسکرپشن کې زه تاسو ته د ویډیو ډسکرپشن کې زه حتما تاسو ته مطلب هغه ویډیوز در کوم هغه بوکس در کوم نو هغه دغه ځای حتما ډاونلوډ کړئ په پښتو کې هم شته دري کې هم شته او انګلیش کې هم شته تاسو په هر ژبه چې پوهېږئ دغه ځای نه ډاونلوډ کړئ او دا سره وګورئ اوس راځو دې ته بل مهم سوال چې دی چې کمپیوټر ډیولپر څوک دی کمپیوټر چا ډیولپ کو چا جوړ کړی دی چا منځ ته راوړی چارلز بابیج په نوم باندې یو کس دی د کمپیوټر ډیولپ کو د کمپیوټر جوړ کو کله په 19مه پېړۍ کې د کمپیوټر جوړ کړی
نو هغه چونکه موږ مایکروسافټ افیس وایو نو زه د کمپیوټر ډیټیلز ته ډېر نه ځم نو تاسو ته کتابونه زه درته ویډیو ډسکرپشن کې در کوم هغه د سره حتما وګورئ صحیح ده بل موږ ویلي چې کمپیوټر کار دا دی چې دا انپوټ ډیټا اخلي هغه پروسس کوي او د هغې بیرته آوټپوټ تاسو ته درکوي دا د کمپیوټر تعریف دی چې انپوټ ډیټا اخلي هغه پروسس کوي چې کله یې پروسس کړه او تا ته آوټپوټ درکوي تاسو ته بیرته ریزلټ درکوي دې ته څه ویلی کېږي دې ته کمپیوټر ویلی کېږي بل راځو ډیټا او انفارمیشن ته ډیټا څه ته ویلی کېږي او انفارمیشن څه ته وایي زه راځم ګوره دلته بیرته ډېر خلک دي ډېر خلک چې په دې کې کنفیوز دي دا ډیټا چې شی ده او دا انفارمیشن څه ته ویلی کېږي سمپل الفاظو کې به زه تاسو ته ووایم ډیټا هر هغه څه چې د یوزر دپاره اهمیت لري هغه زموږ سره ډیټا هر هغه څه چې د یوزر دپاره اهمیت لري هغه ډیټا ده یا که زه تاسو ته ووایم چې ډیټا زموږ سره خام مواد دي کله چې پروسس کړلی شي دې ته څه ویلی کېږي دې ته بیا انفارمیشن وایي ګورې زه تاسو ته دلته یو څه لیکم دلته مې ولیکل علي 10 او فرض کا دلته مې ولیکل کابل دلته ما ولیکل چې فرض کا مې لیکل پښتو او دلته به زه ولیکم فرض کا 12 ولیکل اوس هر یو کس چې دا ویډیو ګوري دا ویډیو د سټاپ کې ودی وایي دغه لس شی دي دلته مې دا لس لیکلي څه مطلب علي څه شی کابل څه پښتو څه شی 12 څه شی او که دې ځای کې زه یو بل څه ورته ولیکم فرض کا 80 اوس د دې به موږ ته څوک مطلب وایي چې دا څه مطلب دی دا نو څه معنا لري ویلی شي څوک نه ځکه نشي تصمیم نشي نیولی نو دې نه معلومیږي دا زموږ سره چې دا زموږ سره ډیټا ده نو ډیټا هر هغه څه چې موږ د هغې په اړه تصمیم نشو نیولی هغه زموږ سره ډیټا ده دلته صرف هدف زما دا دی چې مطلب دې ته ډیټا ویلی کېږي دا لس یو ډیټا ده علي یو ډیټا ده کابل یو ډیټا ده پښتو یو ډیټا ده 80 یو ډیټا ده 12 یو ډیټا ده اما د دې په مطلب څوک پوهېږي نه ډیسیژن څوک یو تصمیم نیولی شي ډیسیژن میکینګ کولی شي نشي کولی ولې ځکه هغه نه پوهېږي چې دا لس څه ده که دلته زه ولیکم لس زموږ سره آی ډي ده او دلته زه ورته لیکم چې دا علي سیده دا زموږ سره سټوډنټ نیم دی دا یې زموږ سره ایډرس دی او دلته زه ولیکم چې دا زموږ سره هغه سبجیکټ دی سبجیکټ مې داسې ولیکه سبجیکټ اوکې دا زموږ سره سبجیکټ دی او دلته مې ولیکل چې دا زموږ سره مارکس دی مارکس او دلته زه راځم او زه ورته وایم چې دا زموږ سره کلاس دی په 12 صنف کې د دومره مارکس اخیستي اوس که زه داسې ولیکم او دې ځای کې یو بل څه هم دلته زه ولیکم دې ځای کې چې سټوډنټس ریزلټ دی فرض که ما سره همدا اوکې ریزلټ صحیح و سپیلنګ ما کول که سپیلنګ غلط دی اوکې ګورئ داسې راغی اوس هر یو کس چې دا ویني هغه ډایرکټ په دې پوهېږي چې دا څه دی بس څنګه چې ویني چې څنګه دغه لیکل وګوري چې سټوډنټ ریزلټ نو هغه ته ډایرکټ معلومات کېږي چې دا د سټوډنټ ریزلټ دی د 12 صنف ریزلټ دی ځکه دلته کې لیکل شوی آی ډي 10 نیم علي ایډرس کابل سبجیکټ پښتو او مارکس او د 12 کې 80 نمرې اخیستې په پښتو کې او کابل کې اوسېږي او علي نوم یې دی او دا اوس د دې په اړه تاسو تصمیم نیولی شي که تاسو نه څوک تپوس کړي دا چیرې دي ته ورته وایي دا د سټوډنټ ریزلټ دی د یو شاګرد ریزلټ دا خو یو کس شو فرض کړه کې نور هم لاندې نور کالم روګانې نور هم سره موجودې دي نو دې ته څه ویلی کېږي دې ته ویلی کېږي انفارمیشن یعنی زما د خبرې هدف دا دی چې انفارمیشن تاسو د ډیسیژن میکینګ دپاره یوز کولی شي یعنی تصمیم دپاره موږ انفارمیشن یوز کوو که زه د ډیټا باندې خبرې وکړم ډیټا موږ د ډیسیژن میکینګ دپاره نه یوز کوو نه استفاده کوو ګورئ که دلته تاسو ګورئ اګزامپل دې ځای کې وګورئ ډیټا از ناٹ مینینګفل ډیټا مینینګفل نه وي ډیټا تاسو د مینینګفل نه ده مطلب ډیټا معنادار نه ده چې یو کس د هغې نه مطلب واخلي معنا واخلي چې دا څه شی دي دلته کې ګورئ که دا ما دا هیډینګز او دا ټیبل د ټیبل هیډر او دلته کې دا هیډینګز نه ورکړي تاسو په دې پوهېدلی چې دا څه نه اوس که دلته زه وایم نیم ایډرس نمبر مارکس فون نمبر رول نمبر دا ټول څه دي زموږ سره دغه زموږ سره ډیټا نو ډیټا موږ د ډیسیژن میکینګ دپاره نه یوز کوو نه استفاده کېږي نو یعنی ډیسیژن میکینګ چې د موږ ډیسیژن نشو اخیستی چې دا څه شی دی دې ته ویلی کېږي ډیټا
انفارمیشن دې ته ویل کیږي چې تاسو د ډیسیژن تاسو هغه لپاره ډیسیژن اخیسته شي مینس تاسو تصمیم نیولای شي اوس که دلته تاسو هر یو کس راشي تصمیم ډایرکټ نیوای شي چې دا زموږ سره د سټوډنټ ډیټا ده ډایرکټ چې دا ټیبل وویني ډایرکټ پوهیږي چې دا څه دي دا زموږ سره سټوډنټ ریزلټ دی او دغه کس په دومره د سنس کې په دې سبجیکټ کې دومره مارکس وړي دي دې ته څه ویل کیږي دې ته ویل کیږي انفارمیشن نو که تاسو نه څوک تاسو کې ډیټا څه ته وایي انفارمیشن تاسو ورته ویل شي ډیټا زموږ سره خام مواد دي خام مواد ته ویل کیږي کله چې پروسس کړل شي د انفارمیشن ډیټا مینینګفول نوي انفارمیشن مینینګفول دي ډیټا زموږ سره معنادار نه ده مینینګفول نه ده انفارمیشن دي بل فرق دا دی چې ډیټا موږ د ډیسیژن میکینګ لپاره نه یوز کوو مطلب د تصمیم لپاره موږ نه استفاده کوو انفارمیشن موږ د تصمیم لپاره یوز کوو استفاده کوو که تاسو دلته کې د نمبرز ته وګورئ دا نمبر زموږ سره ګډ وډ لیکل شوي دا چې دا ډیټا ده کله چې همدغه ډیټا تاسو سوټ کوئ او دا منظم او ترتیب کوئ دې ته انفارمیشن ویل کېږي یا که زه وایم ډیټا ده دا ډیټا چې کله پروسس شي چې کله ډیټا پروسس شوله دې ته چې ویل کېږي دې ته ویل کېږي انفارمیشن نو دا زموږ سره ډیټا او د انفارمیشن ترمنځ فرق او تعریف بل راځو په کمپوننټ خبرې کوو چې د کمپیوټر کمپوننټ څه شی دي کمپیوټر له څه شي نه جوړ شوی له څه نه ترکیب شوی دی نو دا خبره هم باید په یاد وي کمپیوټر له دوه شیانو نه جوړ شوی چې یو زموږ سره هارډویر دی بل زموږ سره سافټویرز دي په کمپیوټر کې تاسو هر څه وینئ دا به یا به زموږ سره هارډویر وي یا به زموږ سره سافټویر وي له دې نه خالي نه دی یا هارډویر او یا سافټویر بس همدومره یا به هارډویر وي او یا به سافټویر وي اوس دلته زموږ سره سوال پیدا کېږي چې هارډویر څه شی دی سافټویر څه شی دی هارډویر تعریف څنګه دی سافټویر تعریف څنګه دی هارډویر کوم دي سافټویر زموږ سره په کمپیوټر کې کوم دي راځو تعریفونه ته all physical part of the computer system or everything that we can touch is called what it is called hardware simple آسان تعریف ځکه تاسو نه څوک تاسو کې هارډویر څه ته وایي تاسو ورته وایي هر هغه څه چې په کمپیوټر کې پر سترګو لیدلی کیږي او هغه ټچبل وي هغه ته ویل کیږي هارډویر هر هغه څه چې په کمپیوټر سیستم کې په سترګو لیدلی کیږي او هغه ټچبل وي هغه ته ویل کیږي هارډویر یا څومره فزیکل پارټس چې په کمپیوټر کې موجود دي څومره فزیکلی پارټونه چې موجود دي په کمپیوټر کې فزیکلی چې پراته چې مطلب موږ هغه لیدلی شو هغه موږ حس کولی شو چې فزیکلی مطلب تاسو هغه فزیکلی وینئ هغه زموږ سره څه دي په کمپیوټر سیستم کې یا هر څه چې تاسو په کمپیوټر کې ټچ کولی شي هغه زموږ سره په هارډویر کې راځي مثلا مثالونو ته وروسته راځو مثلا که زه وایم کیبورډ زه ټچ کولی شم هم په سترګو وینم هم ټچ کولی شم که زه وایم سکرین دا زموږ سره هارډویر دی سافټویر څه ته وایي سافټویر is a collection of data or a set of instruction used to operate computer hardware and execute specific tasks software is a collection of data software چې دی دا دی ډیټا کلیکشن ته ویل کیږي د ډیټا مجموعې ته ویل کیږي یا سیټ اپ انسټرکشن چې یو د هدایتونو یا د انسټرکشنونو چې دا یو سیټ دی چې یوز کیږي استفاده کیږي یوز مین چې استفاده کیږي یوز کیږي to operate computer hardware and execute specific tasks چې د کمپیوټر هارډویر چې کی operate a computer hardware and execute a specific task او یو specific task چې کوي ترسره کوي یعنی د کمپیوټر هارډویر مونږ ته اداره کوي د کمپیوټر هارډویر ته هدایت ورکوي د کمپیوټر هارډویر ته وایي چې دا کار وکړه دا کار مه کوه نو د کمپیوټر هارډویر په واسطه باندې څه کوي دا یو سپیسیفیک کار ترسره کوي نو که څوک تاسو نه تاسو کی هارډویر څه ته وایي سمپل تاسو ورته وایي یا داسې مرته ویلی شئ هر هغه څه چې په کمپیوټر سیستم کې پر سترګو لیدلی کیږي اما ټچبل نه دي ګورئ د هارډویر په خلاف هارډویر هر هغه څه چې په کمپیوټر سیستم کې پر سترګو لیدلی کیږي اما و ټچبل وي کله چې ټچبل شو هغه هارډویر او هر څه چې په کمپیوټر سیستم کې په سترګو لیدلی کیږي هم هارډویر په سترګو لیدلی کیږي هم سافټویر خو هارډویر ټچ کیږي او سافټویر نه ټچ کیږي صحیح ده نو هر څه چې ټچبل ول په کمپیوټر کې هغه زموږ سره هارډویر دی او که ټچبل نه ول هغه زموږ سره سافټویر دی نو دا زموږ سره د هارډویر او سافټویر تعریف په بل ویډیو کې به موږ او تاسو ملاویږو د هارډویر او سافټویر په ټایپس باندې خبرې کوو
چې په کمپیوټر کې زموږ سره هارډویر کوم کوم دي او سافټویر زموږ سره کوم کوم